یو مجلس کې چا تپوسو کو چې په نسوار او 10 ماتیږي کنا او زه پوینم چې هغه مولا چې فتوا ورکړې و چې په نسوار او 10 ماتیږي ما سره ناس او داسې مجلس کرانه خلکو تپوس نو ما ورته وی چې په نسوارو او 10 علاماتیږي کسړې دیوشش یا نسواری سړی نسوار چولو سرا خلی وینا وکړه یا خلای پخوا او بته وته اب پوکړای دی کا د پولای دی هغه ماته شوي نو بیا خو 10 ماتي او کدا نه شي نو بیا خو 10 نه ماتي ایو د خدای قمقل پکې پاسه ده وې ده هوې چې ماتيږي فتوا ور کړې نو مال کماتيږي ده به مام پوي کینو اخر دین خود یو ضابطه او د یو قانون نامه ده دا خود چا د پلار د یا د نیکه جایگیر نه ده ما بم پوي بس هغه غریبم غلې شو اډو جواب یې ونکو خبره دادا چې دې خبرو کې دین قانون ده قانون کې چې یو شی نو پلانی پیر ویلی دی یا پلانی بزرگ ویلی دی یا پلانی تاریخ ویلی دی دا په باب د دین کې اس حجت نه ده دین عبارت ته د سلور سيزونو نه ادله د شرع سلور دي آیات حدیث اجماع او قیاس دا سلور دلائل اول خبره به آیات کی آیات کې نو بیا به حدیث کی او که حدیث کې نو اجماع کې به اجماع کې نو نو بیا به قیاس کی قیاس سلورم دلیل دی د شرع او دې د پارم اصل موجود دی په حدیث کې یو صحابي پیغمبر لګلو چالت تب فیصله پڅ شي کې هغه ورته بکتاب الله زبال ته د ملک فیصله د خدای په قران وفإن لم تجد که قران کتاب پیدا نکړه بیا پیغمبر ته وې ستا په سنت وبکو زما سنتو کې پیدا نکړه بیا ورته اجتهد برای یا رسول الله زبا اجتهاد بالرای بیا کوم پیغمبر ورته دعا وکړه چې الله دې تا ته برکت درکړي زما او ستا رای دواړو برابر بیا به اجتهاد اوس اجتهاد د پاره اهلیت به پکاري اجتهاد به هغه عالم کوي چې داغه په قران او په حدیث او په تمام دین باندې داسې عبور وی لکه دا تله ټول دین ورته داسې یاد وي هغه په مقام د اجتهاد کې خیر به هر تقدیر خبره می تاریخ پورې کولا چې تاریخ په باب د دین کې حجت نه ده یا لکه زمون په دین کې پلانې کارواله کې پلانی پیر ویلي نه د پیر قول قانون نه ده د بزرگ قول قانون نه ده قانون موجود ده نو بیا د بل چا قول قانون نشي کې بیا د صوبه سرحد نم یو درې وزیران غوښتي دي چې کراچۍ حال ټیک کوي راشي ا د صوبه سرحد وزیران چې کوم تری قسم په خدای کې درې واړه ګونګیان دي په خبره ده درې واړه ګونګیان دي چې غوږ دې په داخله کې نه ورننه استه په خبره به پوي نشي دای غوښتي چې راشي د کراچۍ
جنیجو به هلته ناست خلک کباب کیږي لګیا دي ته په دغه سترګو ړوند شې چې دا ته پې ګورې په غبرګو کې نه خلک والله کال بله ورځ د کراچۍ خلک راغلي ویل مونږ ته دا پته نه لګي چې مونږه مهاجر او بهاریان ولې مړه کوو او هغوی مونږ ولې مړه کوي والله که راته پته شته خو یو اواز شوی دی چې وحی یې دا आवाज چا کړي دا چا کړي دا आवाज هغه انټرنیشنل شیطان ملک کړي دی چې کوم ته مونږ ماما وایو چې هغه امریکا ده دا आवाज هغې کړي اوس وزیران بزی او هلته به چې دی کراچۍ کې د خلکو جوړې کوي دی په جوړو پوهېږي جوړه په کراچۍ کې کول غواړي دې ته د قوم مشران پکار دي دې ته خبرلوس خلق پکار دي دې ته زبان دراز خلق پکار دي تاسو نن د صوبه سرحد د دې قومونو مشران ورولېږئ ته وګوره چې په یو ورځ کې کراچۍ کې امن کیږي که نه کیږي یو ورځ کې دا شرمېدلی حکومت د قوم بچی کباب کوي لګیا دي خپل هم ته څه نه کېږي خو قوم ته اپیل وکړه که نه تا خدای تباه که چې تباه شي قوم ته اپیل وکړه چې راشي مونږ ناکام شو اوس دا جوړه تاسو وکړئ ته وګوره چې کېږي که نه کېږي یا لکه افغان حکومت پیشکش وکړو دا زما د جماعت سی ای ډي والا دا خبره هسې دلته اړتو پړتو مه لیکه سم صفای ولیکه چې افغان حکومت پیشکش وکړو ما ته ګورئ ما ته چې زه جنگ بندوم جنگ بندوم ولی بندے بس دا ستاسو ملک دے خپل ملک ترازی ہو دا عام مافای اعلان ہو افغان حکومت نجیب نہ دے کرے روس دا اعلان کرے چې ما جنگ بند کو ځکه چې جنگ خو روس کولو په کابل کې مجاهدو سره د روس جنگ و د کابل حکومت نجیب الله څه شی دی او ګډاګې ناسته او اسی یو شی کېنولې خبره د روس وا روس پیشکش وکړو چې زه شپږ میاشتې به زه جنگ نه کوم په دې راز پوهېږئ دا کابلیان دې په دې خبره لږ ځان پوه کړي ځکه چې کابلیانو ته مې هغه ورځ وی چې خدای او قرآن او دې جولۍ ته وګورئ چې دا د پاکستان زده کړی شیطانت کابل ته یو نه صحیح دا دلیم چې څه زده کړه موږ نه چې دا ګند هلته یو نه صحیح داسې د خدای په قهر به اخته یې هلته لکه دا موږ چې پې اخته یو څنګه چې راغلي یې خالي الذهن هغسې ځئ په دې دا خلق ځان پوهېږي روس ووی چې زه جنگ نه کوم دلته د افغان مشرانو نن څو ورځو نه پې جرګې دي څنګه چلو کو څنګه چلو کو څنګه چلو کو څنګه چلو کو غوږ کېدی که د روس دا پیشکش د جنگ بندی شپږ میاشتې به روس درته صبر وکړي او شپږ میاشتې کې هم ستا سړي تله او جنګ یې کولو نو روس به د ټولې دنیا خوله ځان نه واړئ هغه چې اعلان وکړو بی بی سی جرمني چین د دنیا ټولو ملکونو یې خیره مقدم وکړو چې روس ډېره لویه مهرباني وکړه چې د جنگ بندۍ اعلان یې وکړو په کابل کې
نن سویمه شپه ده چې بی بی سی پې لګیا دی. ټولو د روس شکریه ادا کړه چې تا چې جنگ بند کړو، ستا ډېره لویه مهرباني. ځکه چې اول خو دا ټول ملکونه لګیا و چې روس ظالم دی که نه، روس ظالم دی. اوس روس ووایي چې زه جنگ نه کوم، هغې یې شکریه ادا کړه. او دلته نه د امریکې په شیطانت مونږه ټکه ټوکه جاري وساتله. 6 میاشتې پس به قسم په خدای دی چې دا روس دله داسې ګړچ درکړي چې نه به د پاکستان او نه به د ګلستان، داسې ګړچ دله درکړي. روس د دنیا خوله ځان نه په دې بیان واړوله. دنیا چې تاسو ویلې چې په روس لعنت، په روس لعنت، په روس لعنت، دا د ما جنگ بند کو سره د دومره لویه قوته او دوی یې نه بندوي. اورېږه چې درته چلو خیم